سلامونه او نیکې هیلې هیلهمند یم چې جوړ او روغ به یاست. دغه بله ورځ کې په کوټه کې یو بل ملګري راته په یوټیوب باندې کمنټ یې شو. هغه وویلو چې تاسو معلومات وکړئ چې د تورخم او بولدک دروازه کله فعاله کېږي او د تجارت برته شروع کېږي که نه شروع کېږي. دا ځکه ویلو چې موږ دلته بعضې سوداوې کړي دي د پنجابیانو څخه، اوس دغه سوداوې په موږ باندې تاوان سوي دي او نه د پاکستان حکومت موږ ته جواب راکوي، نه دلته د افغانستان لوري موږ ته جواب راکوي او موږ دغه تجارت په څه وکړو، یعنې دا تجارت په ټپه ودروي، دا دروازه خلاصېږي، د تجارت فعاله کېږي که نه کېږي. نن دغه معلومات مې د کابل څخه ترلاسه کړي دي او دا خبرې دغه ټوله تاسو ته شریکوم چې د تورخم او د بولدک دروازه کله فعاله کېږي او که فعاله کېږي نو کله او که نه فعاله کېږي نو موږ باید څه وکړو. زه پر موضوع باندې خبرې کوم، تر اضافي خبرې تېرېږو. کوم معلومات چې ما د تجارت وزارت څخه ترلاسه کړه هغه دغه موضوعات مې ټول ورته د دوی سره پرېښول چې ما په کوټې کې بعضو ملګرو ښه سوداوې کړي دي او دا سوداوې ټوله ورباندې تاوان دي، که هغه پیاز دي، که هغه کچالو دي، که هغه مالټې دي، که هغه کیلې دي، دغه ټولې سوداوې کړي دي او دا اوس دلته د کوټې په سبزي منډۍ کې دا ټوله هلته د خرابېدو په حال کې دي. دوی اوس څه وکړي؟ دوی دا خبر ماته وکړه، ویل چې د ملا عبدالغني برادر اخوند دخوا امر سوی دی چې دا کوم کندهار کې په بولدک کې چې کوم کسان بارګینونه لري او کوم کسان چې هلته د مثلا د کوم کاروبار لري چې جنس مثلا د پاکستان د کراچۍ څخه راتله او دلته د دوی ځایو ته ولیدله او بیا دوی ولایتو ته خاصوله. دوی ته خبر ورکړی دی چې تاسو ولاړ شئ د فراه، هرات او نیمروز ولایتو ته، دې ولایتو ته ولاړ شئ. که هغه ولایتو ته ولاړ شئ خو ځان ته کار پیدا کړئ، که نه په کندهار کې که تاسو اوسئ دا دروازه د امکان نه لري چې په راتلونکي کال پورې دا خلاص شي او دا راتلونکي کال که هغه د جنوري خبره کړې ده که یا د افغانستان نوی کال یاد کړی دی. دا معلومات اوس نشته. دا ځکه نشته چې افغانستان کې اوسني چارواکي دا ټوله په دې باندې کړې ده چې د پاکستان سره تجارت چې دی په کلي باید بند سي. دا ځکه بند سي چې پاکستان په دې باندې دا څه دی که دغه نن هم دروازه خلاص وه، پاکستان هلته یو څو ورځې دپاره د تجارانو ښه چاپلوسي کیږي، پاکستان حکومت د تجارانو دپاره ښه رویې کیږي او ټوله ډریوران په همدې لاره چې راغله بیا برته هماغه خپل غیر انساني سلوک او بل غیر انساني چلند چې پخوا یې کول هغه برته مخته وړي. نو په دا خاطر باندې دوی ویلي دي چې د دې نه وروسته د پاکستان سره په کلي ډول باندې تجارت بند دی او که تجارت فعاله کېږي نو هغه به څه ډول فعاله کېږي؟ هغه همداسې فعاله کېږي چې د پاکستان پر جنس باندې چې هر موټر پاکستان څخه د لارې څخه راځي افغانستان ته هغه باندې تعرفه وضع کېږي، یعنې 100 تعرفه 200 تعرفه به وضع کېږي ورباندې. داسې برابرېږي که څوک ولاړ شي تجار ولاړ شي د چابهار څخه یې راوړي او یا ازبکستان او ترکمنستان د دې لارې څخه یې راوړي ورته ارزانتره تمام سي له دې چې دی ولاړ شي د کراچۍ څخه یې واخلي. نو دا تعرفې ورباندې ډېرېږي او دا تعرفې چې ډېره سوه نو تجار به نور زړه ونه کړي چې دی بس کراچۍ ته ولاړ شي. نو که سبا ورځې کې دی هم لاره فعاله کېږي، دا لاره په دې اساس باندې فعاله کېږي چې پاکستان به وسې کړی د مرکزي حیثیت خپل جنس واستوي او هم د افغانستان دپاره د تجارت لاره چې ده هغه به په کلي ډول باندې بنده وځي او که بندېږي هم که فعاله کېږي هر څوک راځي نو هغه باید 2 چنده 3 چنده مالیات باید ورکړي تر څو د افغانستان ته دوی خپل جنس راوړي او خپل جنس خرڅ کړي. او یعنې که جنس هم د افغانستان مارکېټو ته رسېږي هغه به ډېر ګران وسي، هغه جنس به ډېر ګران وسي او دا به ګټه ونه کړي. نو په دا خاطر باندې یعنې کوم خبره چې دوی د کندهار او د تورخم بارګینونو والا ته ورکړې وه، هلته چې کوم تجاران وو چې هغه سیمې کې دوی خپل تجارت او کاروبار یې کوله، دغه ټولو ته یې ویلي دي چې وروره خپل کاروبار که فراه، هلمند، فراه، نیمروز که هرات ته انتقالولی سي انتقال یې کړي، که نه سي کولی د دروازې د خلاصېدو امکان په اوس کې نشته او دا اوس هم نه، شاید امکان لري چې 2-3 میاشتې نور هم نه وسي، شاید امکان لري چې د تل لپاره داسې په ټپه ولاړ وسي. دا اوس هم پاکستان حکومت هر ورځ کې دوی خپل کوششونه کوي. که تاسو لیدلو سي په میډیا کې هر ورځ کې د یو راپور نشریږي چې یاره د انساني همدردي دپاره به دروازه خلاصه سي، پاکستان غواړي چې خلاصه کړي، خو بیا هم چې وي که تر یاره دروازه نه خلاصېږي بیا به برته راپورونه نشریږي چې نه د پاکستان د پوځ دپاره د پاکستان د پاکستانیانو ژوند ډېر مهمه دی، موږ دروازه برته نه خلاصوو او چې د دې خو حیرت جواب ولري بیا برته دوی په خپل پروګرامونه اړي.
نو په دا خاطر باندې زه دا خبر تاسو ته کوم چې د پنجابیانو څخه خپل جنس مه اخلئ او کوم موټران چې مو راوړي دي تورخم په بولدک په لاره کې مو درولي دي ورځئ دا خپل موټران خالي کړئ دا دروازه داسې ژر نه خلاصیږي او دا دروازه امکان لري چې 2-3 میاشتې نور هم دوام وکړي او که تاسو د دې نه وروسته د افغانستان د مارکیټ په نامه باندې په دې تمه باندې تاسو په پېښور کې سبزي منډۍ کې یا د کوټې په سبزي منډۍ کې د پنجابیانو څخه جنس اخلئ مې اخلئ دا ځکه چې د افغانستان په مارکیټونو کې نور د پاکستان جنس د خرڅولو امکان ډېر صفر دی یعنې اوس هم هلته خبرې ورکړې دی چې په افغانستان کې دا یې ویلي دي چې خپل کچالو راتلونکي کال دپاره تاسو باید برابر کړئ چې راتلونکي کال کې تاسو د پاکستان مجبور نه اوسئ چې د پاکستان کچالو واخلئ یعنې هلته د سړې خونې جوړېږي هلته مثلا فراه او هلمند و دې ولایتو کې ویل شوي دي چې هلته باید پیاز وکرل سي نو د افغانستان اوسني چارواکي په همدغه لټه کې دي چې دوی دا کوم ستونزې د پاکستان سره لري دا ټول په افغانستان کې د دې نه وروسته حل کړي او د پاکستان دپاره کوم داسه پیدا نه سي کوم د تجارت بهانه پیدا نه سي نو دغه ټولې خبرې چې من تاسو ته وکړې دا خبرې بیرته سر خلاص کوم دا خبر تاسو ته کوم چې د پنجابیانو څخه جنس مه اخلئ نه هم خپل سبزي منډیو کې د افغانستان په تمه باندې خپل موټران راوړئ ودروئ او کوم موټران مو چې په چمن کې او په یارو په ځنګل او په دې ځایو کې درولي دي هغه هم برته راواړوئ او کوم موټران چې په تورخم او په دې پېښور په لاره کې ولاړ دي هغه هم برته خالي کړئ ځکه چې داسې امکانات نشته ځکه د کندهار ټوله ډریورانو ته خبر ورکول شوی چې تاسو خو موټران برته یوسئ د هلمند او د ایران په لاره باندې د ازبکستان په لاره باندې په هغه لارو باندې د ننګرهار څخه هم ټول موټران ته ویلي چې تاسو خپل موټران دلته مه دروئ ځکه د دروازه امکان نه لري چې نور خلاص شي نو چې دا امکان نه لري نو تاسو هم دا پیغام مې تاسو ته درکئ چې د دې دروازې خلاصېدل نور نسته او نور خپل پیسې خپل تجارت سره لوبې مه کوئ خپل د پیسو سره لوبې مه کوئ ځکه چې د پاکستان حکومت که دا نن هم دا دروازه خلاص شي برته هماغه غیر انساني چلند دا پنجابیان د همدغه افغانانو سره کوي او په دا خاطر باندې نور به د افغانستان تجاران به دې ته مجبور نه اوسي چې د پاکستان لاره غوره کړي ځکه د چابهار لاره اوس مهال بهتره ده او باعزته ده او تجارت به هیڅ وخت هم بند نه سي دا ځکه نه بندېږي چې دا اوس کې د ایران سره چې د افغانستان هره ستونزه پیدا شوې په ژوند ایران دروازه تړلې نه وه مګر پاکستان چې مازې کې جنجال جوړ شو دروازه وتړه دا واره کې دروازه وتړه دا واره کې ورته جواب ورکړ چې یاره د دروازه تړل څه معنا لري اوس خو خپله خور په ځان باندې زنګېږي لکه بل ورځ کې د موین چې شوی موین یوسف د پاکستان پخوانی د امنیت شورا سلاکار ویلو تاسو په لومړي ځل افغانستان ته دا وښوله چې یاره د تورخم دروازه چې د بولدک دروازه چې دا ستاسو دپاره د فشار حاله ده نه د پاکستان دپاره اوس هغه د افغانستان دپاره افغانستان چارواکي په دې باندې پوسټ وشي یاره د دې نه وروسته که موږ په بولدک باندې دروازه وتړو د پاکستان چیغې به پورته سي نه د افغانستان چیغې اوس هغه ورځ هم پر پاکستان باندې راغله نو دا د نظر معلومات بیا هم په آخر کې وایم چې د دروازې خلاصېدل امکان په دا نږدې وخت کې نشته تر بیا هم په لاس سپارم ښې چارې سلامونه موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ مننه